بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو ملګرو سلامونه مې منئ. د دې ځل بیا ذهین ټیکنیکل یوټیوب چینل نه درته یو نوی خوندور ویډیو سره حاضر یم. زما ګرانو ملګرو د نن ورځې ویډیو موضوع ده څنګه کولی شو چې د ټیلیګرام په ګروپ کې زمونږ په ګروپ کې څوک لینک واچوي هغه اتوماتیکلی ریموف شي. او زما خوږو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو څخه هیله کوم زما یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. نو تاسو ویډیو شروع کوو. راځو تاسو به ټیلیګرام ووهئ او راشئ خپل ګروپ ته. تاسو چې کوم ګروپ لرئ هغه ته به راشئ. زمونږ دا ګروپ دی. نو ګروپ ته چې راغلی تاسو به د ګروپ په نوم باندې کلیک وکوئ. دا مو چې کله وکړو نو دلته به اډ ممبر ووهئ او سرچ کې به ولیکئ remove URL is bot. نو دا به تاسو ولیکئ. دا همغه اولنی چې کوم و همغه به کلیک وکوئ او دلته به ټیک مارک علامه ووهئ. اډ به ووهئ. نو دا به زمونږ ګروپ ته اډ شي. کله چې اډ شو نو تاسو به راشئ دلته به په دې باندې کلیک ونیسئ او پرموټ ټو اډمین به ووهئ. دا مو چې کله ووهلو نو دلته چینج ګروپ انفو دا اپشن به آف کړئ او لاندې به راشئ دلته اډمین کې به ورته خپل نوم ورکړئ. دا هلته ښکاره کوي چې کله یو چا لینک ریموف کړي نو بیا ورته لیکي چې مقصد اډمین لخوا ریموف شو. نو خپل نوم ورته ولیکئ چې بیا هغوی ته ښکاري. دلته بیا راشئ ټیک مارک علامه ووهئ. دا د بوټ فعال شو. او زما ملګرو زه راځم بلې آی ډي نه د ګروپ کې لینک اچوم چې آیا ریموف کوي که نه ریموف کوي. زه تر هغې ویډیو سټاپ کوم. زما ګرانو ملګرو دا د ما بل آی ډي خلاصه کړه او دې کې ګروپ کې لینک اچوم چې آیا ریموف کیږي که نه. نو دا د هماغه ګروپ دی. لینک پیسټ کوم او سینډ کوم. دا یې تاسو ولیده اتوماتیکلی ریموف شو. زما ګرانو ملګرو بیا به هم چیک کوو نو دا لینک ریموف کوي اتوماتیکلی. نو زما ګران ملګرو په دې هیله چې ویډیو نه مو یو څه زده کړی او خوښه شوې وي او د بلې ویډیو پورې مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله او آباد اوسئ.